تیزه شه که نه نو چې تا تیارین کړو خو بانګ وخت پرې زه راپاڅولم اوس پالته دا به زه خلکو سه سترګې څنګه لګومه سانډو مې مړ دی سانډو فرشته کې خو نه راځي خو چې ستا مړې بس یې اوښې دي نو که نه په ایمان که زه راغلی وې خو اوس را تیزه شه که نه د خپو نه ختم دی دا ولې دا ته خو ډېره کجی که نه راځه د هغه نه مې سهار وختي خلاصه کړې ګلتاج ماما ګاڼې ته څه بس یې کله ما ورته وی ما دا به مې خینې کره کوس کې راځه د هغه نه بس بېغمه شه مې رسولې دی دې خو بنیاد وباسه د لرګي سمسې اخرنۍ مالک دې زومه د اوښې په مینه کې د خپل جنت بیلو غرق او تباه دي کوچ را دې سم په کوم اقرب ورځ واده کړی یاره ولې زه به ستا کور کې سرمن هم کاږمه خو ابو برباد یې کړم زما زه به سړو ځای ته ورشم نو څه وکړو السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم وعلیکم السلام یو دوا خو مې په حق کې وکړو یا الله دې وبخښي یا الله ته مې ښه نیله زړه صبر ورکړي بس څه به ووایم سړی پرهېز وکړي استاد دا زنانه په څه مړه وه زنانه نه وه سړی دی سانډو مې دی نو چې اوس د باندې دلته راباندې کړم نو بیا به مې یخینې وي په مړي کې راته غم جوړ کړم سړی تپوسونه نه کوي زنانه په څه مړه ده زنانه په څه مړه عجیبه خلک کوي ولې رمنیکا دا سړی په څه مړو په څه مړو خو طلاق بس پرهیز نه کوم په ګېډه مړو په ګېډه ما به ورته وایي چې هلکه مه کوه که چېرته به بازار ته ووتم د چا نه بیا سقا ام راغشتو یا به ایکسپایر هندوانه راغشتې وه ظالم ته تور زیړی ولګېده د دغه اډوکې یې نښتي وو د هندوانې هغه یې دې ځای کې نښتي ډاکټر له لاړه هغه وله اپرېشن کوي د سا رګ یې وله شلولې بس لاړه مړ شو السلام علیکم وعلیکم السلام یو دوا به د جمع وکړو یا الله ته وبخښي پرهیز یې نه کوم خدای بس ویې واخلي یو دعا به د جمع وکړو یو دوا به د جمع وکړو عذاب کې ناست یم خدای په تر دې ځای نن سبا وکړي یو دعا به د جمع وکړو یو دوا به د جمع وکړو ته وبخښې ما وبخښې د دې ځای نن سبا وکړي الله لاسونه مې مات شو یو دعا به د جمع وکړو یو دوا به د جمع وکړو یو دعا به د جمع وکړو یریکا بس دې لاسونه ښکته که که نه یاره اشنا نو بس یو راځي یو دوا به وکړو همداسې په مخ لاسونه ښکته کوي زه هم لاسونه مې مات شو همداسې ښه دي مړه راځي بس تاجي یو 10 روپۍ را دا جګونه دا څه سترګې وې خدای پاکه مېلمانې دې سم شرم وي ما سره خو 50 روپۍ وې او هغه مې مغه رشقې وړله ورکړې زه یم اوس چې ځمه د خینې نه به مې قرض پیسې راځي بچې ورشه ځه مور له مې 500 روپۍ ورکړې هغې نه واله وی دا جګور مې وایي چې یو لسګون دې راکړه ځه هغې نه واله خورې دا مه خورې له ښکاره کوو نه وایي تپچه مچان ولې راځي بیا وای پاسه په مړه خېټه مړ دې ته سامان دې ښکته ونیولې سانډو خدای دې وبخه سانډو خدای دې مغفرت نصیب کا
مړه تاسو غري کېنه چپ شي خو دې بي خو باسه چې زما له خو لږه مقرا کې چې زه خو ته له ګوجاړم سرینګم راغشتي دي سانډو خدای دې وبخه تا ته به ما وی چې د هندوانې مخوره اخره کې د کولمو غذا کوکه کنه ما وی چې په ګېډه به ته مړې وای سانډو مې مړ دی او ما به ورته وی چې د هندوانې مخوره او باقي څه د راځي او واچوه لاسونه په ما باندې او بلکې ورونه په دنیا باندې خدای دې وبخه سانډونو دنیا د خدای قرضدار وي خدای دې درته بخښنه وکړي نو څه به وکړمه یا ما خوله بنده که لالا دا ته څه ګډې وړې وې زه څه دا سړو ځای کې کښېنم بې شرمه ویم بچې د سړو ځای کې خو زما اړه خراب شول راته کچه شو یو د واده خیر به وکړو داسې چل یې کړو ما یې د دې ښځو ځای ته به راشم که نور څه نشته ستاسو نه خو به ښې ټپې واورم که نه پامړو یې چې کوې نو ما یې د اړه به مینه ښه شي که نه خداجي زه به دې ځان سره بوتلی ومه وی داجي نو ما به یوازې کور کې څه کول زه به نه بوتلی وم که نه وغلی شی مړو پلارم څه سوزه کې کړي چې یوه ورته وی ما ځان سبوزه او بله ورته وی ما ځان سبوزه